دی پیرانو لا دی دربارونو لا مورځئ دا شرک دی د الله نه غیر بل چا نه مدد غوښتل د مړو نه مددونه غوښتل د اولیاو بزرګانو دا شرک دی دا پرېږدئ دا شرک دا کفر پرېږدئ دا کفر دی په دې کې که مونځ کې مونځ دې نه قبلېږي که حج کې حجي صاحب حج دې نه قبلېږي که عمره کې عمره دې نه قبلېږي تهجد دې نه قبلېږي روژه دې نه قبلېږي صدقه دې نه قبلېږي کوم انسان چې یا علي چغې وایي یا حسن یا حسین چغې وایي یا شیخ عبدالقادر جیلاني راورسېږي او دی به رارسېږي زما مدد کوي دا مشرک دی داسې مشرک لکه ابوجهل چې مشرک چې دی نه وي بیا به ابوجهل ته مشرک نه وي ځکه هغه هم د هغه زمانې اولیاو نیکانو بزرګانو ته اواز کول او تیمور ته کې هغه هم ویل په هغې کې اثرات دي ته مې پکې اثرات دي هغه هم ویل برخې ورکړي دي ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا دا د مکې مشرک ابوجهل هم ویلې موږ خو د دې بابا عبادت نه کوو لا د سخي صاحب عبادت خو نه کوو د هبل شهید خو نه کوو د عزا هبۍ خو نه کوو د منات بابا خو نه کوو بلکې موږ دوی ته وایو دوی الله ته وایي موږ د دوی په ذریعه الله ته ځان نږدې کوو دا زموږ وسیلې دي اوس هم دا وایي که نه وایي دا ته چې نن کومه پړپړه وې دا پړپړه ابوجهل هم ویله نوح علیه السلام د دغه شرک نه منع کړی زما او ستا نبي د دغه شرک نه منع کړی چې دربارونه له مه ځئ د خیر الله دربارونه پرېږدئ د رب دربار ته راشه د الله عبادت وکړئ د الله بندګي وکړئ او د پنځه واړو نومونه الله سورت نوح کې اخیستي یو کم دېرشمه پاره کې ود سواع یغوث یعوق و نصر نوح علیه السلام ټول دعوتهم دا و چې د شرک نه منع شي شرک نه منع شي دی والله عبادت وکړئ یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره یا قوم د یو الله عبادت وکړئ د هغه نه غیر بل حقدار د بندګۍ بل لایق د عبادت نشته بل مددګار مشکل کشا نشته بل داتا گنج بخش نشته بل غوث اعظم نشته بل دستگیر نشته اوس زمونږ خلکو لګیا دی دا نومونه په چا ایښي دي د الله په عاجزه بندګانو ایښي دي چې منونو خاورې پرې پرتې دي چې په خپل غسل کې بل ته محتاج په خپل کفن کې بل ته محتاج و ژوندو ته قبرستان ته په جنازه وړلو کې بل ته محتاج او په دفن کېدو کې بل ته محتاج په خاورو راړولو کې بل ته محتاج خو چې دې چرسي پې جنډه ولګوله اوس لګیا دی اوس به ورته دا ژوندي محتاج دي دا زموږ عقل دی او دا زموږ دین دی چې د قرآن نه خبر نه وي بیا به دغه شان ګنده عقیدې ویسته بیا به دغه شان شرکونو کې مبتلا کېږي بیا به درنه دغه شان قبر پرسته جوړېږي بیا به په دربارونو او په قبرونو ستا سر ښکته کېږي رب ته به نه ښکته کېږي او که رب ته ښکته هم کړي دې عقیدې سره الله یې درنه قبلوي نه ځکه دې کې ملاوټ دی په دې ایمان کې په دې عقیده کې ګندګي ده د شرک او د شرک ګندګي چې په کومه عقیده کې راغله لکه ته چې په پاک شربت کې ځان ته د نالۍ چمچه واچې او مېلمه یې پېش کړې او د هغه په مخ کې ورته ور واچې بیا به وڅکې ابوی زما بېعزتي دې وکړه کور به درله پرېږدي عمر بر به در قراران شي رب العالمین داسې سپک تا ته ښکاري نعوذ بالله چې ته زه الله ته هم سجدې کوم پنځه وخته مونځ کوم هلته د بابا دربار له روان هلته قبرونو ته په سلوري شوی هلته د هغه په نوم نظر منښتې کې لګیا د الله نه غیر د بل چا په نوم نظر منښت شرک دی حرام کار دی ټول امت په دې اتفاق دی او په ټولو امتونو آسماني دینونو کې په اتفاق سره دا کار حرام دی وما اهل به لغیر الله هر هغه څیز چې د الله نه غیر د بل چا نوم پرې واخیستل شو چې دا د فلاني په نوم منښته دا څیز د خنزیر د غوښې نه ډېر مردار او پلیت دی قرآن خبرې زما خبرې زما جذبات دي خو دا قوم قرآن ته کښېنه ناست دې قوم د قرآن نه عقیده یاده نه